د جیم انلاین اکیډمۍ ډیرو خوږو زده کوونکو سلامونه او درنښت مو ومنئ. امید لرو چې ټول درانه زده کوونکي به روغ یاست. درنو زده کوونکو، د مایکروسافت افیس د ټولګي د ایم اس ورډ پروګرام ته رسیدلی یو. بیا په ایم اس ورډ پروګرام کې موږ تاسې په هوم مینو باندې بحث کړی و، هوم مینو هم خلاصه کړې وه. نو نن موږ تاسې په انزرټ مینو باندې غږیږو چې انزرټ مینو څه ته ویل کېږي او ترڅنګ په انزرټ مینو کې کوم کمانډونه موږ سره شامل دي. درنو زده کوونکو، انزرټ مینو اصل کې د انزرشن څخه اخیستل شوې ده چې یو څه داخلولو ته اصل کې ډېر ویل کېږي. غواړو چې د مایکروسافت ورډ هغه صفحې ته یو څه داخل کړو، نو اصل کې ډېر مونږ یې له انزرټ مینو څخه داخلوو. په دې کې موږ سره د پیج دی، ګروپ دی، ټیبلز دی، السټریشن دی، اپس دی، میډیا، کومنټ دی او هیډر او فوټر دی او ټیکسټ او سیمبولز. دغه ګروپونه دي موږ سره، په هر ګروپ کې بیا خپل مشخص کمانډونه دي. راځئ نن اول کمانډ دی چې د هغه کور پیج دی. کور پیج اصل کې ویل کېږي چې د کتاب چې کله جوړیږي او چاپ ته آماده کېږي، د کتاب پوښ ته کور پیج ویل کېږي چې بیا موږ یو پیج ورته جوړو. که چیرې غواړئ تاسې په ایم اس ورډ کې د کتاب لپاره یو پوښ آماده کړئ، نو کولی شئ تاسې مختلف د خپل شیپس نه جوړ کړئ. اصل کې کور لیټر په بخښنې کور پیج دلته یو ځینې ټمپلیټ دي چې دغه مایکروسافت افیس تیار آلریډي تاسې لپاره جوړ کړي دي، نه استفاده کولی شئ. فرض مثال زه ورته یم چې ماته دا کور پیج څنګه کا انتخاب کا. دا وګورئ، که چیرې کنټرول پی تاسې واخلئ، دغه کور پیج به اصل کې ډېر تاسې سره څنګه وي، آماده وي. دې کې تاسې کولی شئ چې ایډیټ وکړئ. زه فرض مثال وایم دغه کې ما ایډیټ وکړ. دلته زه ورته وایم چې فرض مثال هماغه ما سره خپل معلومات بیرته پاتې شو. کنټرول وای کوم بیرته. دې کې تاسې کولی شئ عنوان ورته ولیکئ. زه ورته وایم هالي بوک یا ورته وایم میت. ما سره د انګلیسي د ریاضي یو کتاب دی، ډاکومنټ سب ټایټل یې چې دی 11 کلاس لپاره دی. د دې ترڅنګ اتر لیکوال یې څوک دی، دغه تاسې ټول کولی شئ دغه بیا ایډیټ کړئ، رنګ ورته اضافه کړئ، رنګ ورکړئ، رنګ ترې لرې کړئ، کوم رنګ چې ستاسې خوښېږي په هماغه رنګ باندې دا ځان ته څنګه کړئ، آماده کړئ. نو انزرټ کې زما ورته یم دا کور پیج نه دی خوښ، دا کور پیج راخلم. مختلف کور پیج دي، کولی شئ تاسې ترې څنګه وکړئ، استفاده وکړئ. مور کور پیج فرام office.com. د که چیرې د انټرنیټ فیسیلیټي سهولت لرئ، نو کولی شئ تاسې له office.com څخه چې یو ویب سایټ دی د MS office، هغه نه تاسې راواخلئ او دلته استفاده کوئ. زه ورته یم دا ماته ریموو که ریموو کرنټ کور پیج به تاسې سره څنګه شي، ختم شي. درې ترڅنګه دلته سیف سلیکشن ټو کور پیج ګالري. که چیرې تاسې یو کور پیج آلریډي جوړ کړی وي او غواړئ ځان سره یې سیف کړئ، نو بیا به کور پیج ته راځئ او کور پیج کې به سیف سلیکشن ټو کور پیج ګالري انتخاب کړئ. هر کله مو چې دا خلاص که بل موږ سره دی بلینک پیج دی. بلینک پیج اصل کې ویل کېږي څه ته، بلینک پیج دې ته ویل کېږي چې تا سره دا ورقه ډکه شوله مکمله او غواړي یو خالي بله ورقه واخلي. دا ورقه دې ډکه شوله او غواړي یو خالي ورقه ځان سره انتخاب کړي، بله خالي ورقه راولي. نو دلته به تاسې راشئ بلینک پیج. بلینک پیج چې واخلئ تاسې ته به دومره ورقه درکړي، پیج 2 of 2 سیکنډ اف سیکنډ. او دلته کولی شئ پیج بریک رامنځته کړئ. ګوره یو بریک مې ورکړه، درېیمه صفحه شوه، څلورمه صفحه، دغسې په دې ترتیب باندې تاسې کولی شئ پیج بریک رامنځته کړئ. هر کله چې دا په دې باندې تاسې پوه شوئ، دلته موږ سره په ټیبل کې ټیبل دی، ټیبل کې تاسې کولی شئ یو ټیبل څنګه کړئ، جوړ کړئ. زه ورته وایم چې دغه افقي موږ سره دي داسې دا موږ سره کالمې دي او داسې چې دي موږ سره دا موږ سره روګانې دي او دا عمودي چې دي دا موږ سره کالمې دي. هاریزنټل چې دي سیلز چې موږ سره یو ځای شي روز ورته وایي، او ورټیکل چې یو ځای شي هغه ته کالم ویل کېږي. تاسې به راشئ انزرټ ته کالم به واخلئ، کولی شئ د خپلې خوښې یو کالم دلته څنګه کوئ، ډرا کوئ. د تقسیم اوقات لپاره زه وایم د تقسیم اوقات لپاره زه یو
کالم ډرا کوم زما یو کالم ته ضرورت دی نو تاسې کولی شئ دلته راشئ نوې صفحه واخلئ نوې صفحې نه بعد انزرټ ته راشئ ټیبل ته راشئ او تاسې کولی شئ دلته یو کالم دغه ټیبل ډرا کړئ انسرټ ټیبل زه ورته یم چې باید څو روګانې کالمې ولري زه ورته یم چې اووه کالمې ولري او څو روګانې ولري شپږ روګانې ولري فکسډ کالم ویټ چې دی دغه کالم ویټ ته اتوماتیک ډول بیا کولی شئ دا تاسې ځان سره تغییر او تبدیل کړئ دا اندازه شته دی بیا ځان سره اټو فټ ټو کنټینټ د کنټینټ مطابق دی در سره فټ شي او که ټو فټ ټو وینډو د وینډو نو زه ورته یم چې دا ما سره اتوماتیک که نو اوکې به یې کوئ تاسې سره به کالم آماده شي ټیبل یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه دانې کالمې او څو دانې روګانې به یو دوه درې څلور پنځه شپږ دانې روګانې به در سره هر کله چې دا ستاسې سره آماده شو نو دې ځینه تاسې کولی شئ زه غواړم په آزاد لاس باندې یو ټیبل ډرا کړم ډرا ته به راشئ دې ځینه یو ټیبل تاسې کولی شئ په آزاد لاس باندې ډرا کړئ په خپلې خوښې په واسطه یو ټیبل تاسې څنګه کولی شئ ډرا کولی شئ په دې طریقه باندې یعنې دې کې بیا تاسې کولی شئ داسې یو ټیبل ډرا کړئ روګانې واخلئ کالمې واخلئ په څنګه چې ستاسې خوښه وي هماغسې د خپلې خوښې او د خپل چوس مطابق تاسې کولی شئ داسې مخکې لاړ شئ راځو هوم ته بیا انزرټ ته راځو په انزرټ کې بیا کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل ټیکسټ ته تا سره ټیکسټ دی غواړې داسې ته کنورټ کړي ټیبل ته یې کنورټ کړي فرض مثال دې لیکلی دی خان دې لیکلی بیا دې لیکلی جان دې لیکلی احمد دې لیکلی محمود دې لیکلی دا تا لیکلی غواړې دا ټیبل ته کنورټ کړي دا به انتخاب کړي دلته به انزرټ ته راشي ټیبل ته به راشي کنورټ ټو ټیبل به یې کړي او دونه کالم او دومره رو به ته ضرورت دی ډایرکټ هم تاسو ته ټیبل ته څنګه کېږي کنورټ کېږي انزرټ ته به راشي ټیبل ته به راشي بیا هم ایکسل سپریډ شیټ دا خو ورډ دی موږ سره غواړو د ایکسل یو سپریډ شیټ موږ راوړو نو د ایکسل شیټ دلته راوړل کېږي دې کې تاسې کولی شئ د ایکسل لیکل وکړئ په ایکسل کې او بیا تاسې په ده باندې ډبل کلیک وکړئ هغه نه وروسته دا جدول تاسې سره څنګه کېږي پاتې کېږي که چیرې بیا پکې ایډیټ کوئ ډبل کلیک وکړئ بیا د ایکسل کمانډونه مکمل تاسې ته راځي بیا چې څه کلیک وکړئ بیا ختمېږي نو دا ایکسل سپریډ شیټ داسې شو بل کویک ټیبل دی تا سره تیار زه وایم چې ما سره میاشت لپاره یو کلنډر پکار دی کلیک پې وکړه ډایرکټ کلنډر کویک په اسانۍ تیزۍ سره کولی شئ تاسې دغه راوړئ ورته ما سره د میاشتې لپاره پکار دی یا دغسې د میاشتنۍ جنتري مې پکار دی یا بل ټیبل مې پکار دی په دې شکل کولی شئ تاسې څنګه کوئ ډېر کویک او ډېر تیز دغه ټیبل ځان سره راوړئ دا اټومیټیک هلته ټمپلیټ جوړ شوي دی او تاسې ترې استفاده کولی شئ فرض مثال دلته راشئ دا هم پکار نه دی بل پکار دی وګورئ اټومیټیک ډول دا تاسې سره څنګه کېږي راځي نیو پیج اخلم نیو پیج چې واغس انزرټ ته راځو په انزرټ کې پکچر دی څنګه یو پکچر انتقالوم زه ورته یم دغه پکچر زه انتقالوم صفحې ته وګورئ دغه پکچر ما سره راغلی منیجمنټ آنلاین فری ټریننګ دی موږ مدیریت اساسات او رهبري پلان راپور لیکنه شخصیت جوړونه نسب وحید الرحمن توحیدي ټرینر دی دا صفحه ما یو عکس ما د ام اس ورډ صفحې ته څنګه که داخل کړه که غواړئ دا عکس وړوکی کوئ داسې وړوکی کېږي که غواړئ غټ یې کړئ غټ کېږي وړوکی کېږي دلته بیا ریموو بیکګراوند دی ریموټ دې سره دا بیکګراوند چې دی دا ختمیږي دا کوم بیکګراوند دی چې دی دا ختمیږي کنټرول وای کوم یې بیرته بیکګراوند ورته هم څنګه کم کړه ورکړه ښه دې ځای ته راشئ بیا په ده باندې کلیک وکړئ انزرټ ته راشئ په انزرټ کې پکچر کولی شئ تاسې په دې شکل باندې راواخلئ آنلاین پکچر کولی شئ د که چیرې د نیټ سهولت لرئ آنلاین پکچر راواخلئ شیپس دی موږ سره ډېره مهم موضوع ده کولی شئ تاسې شیپ ځان سره راواخلئ زه ورته یم یو مستقیم مې پکار دی د دې ته مستطیل مې پکار دی البته ډېر څنګه ورته وایم مثلث مې پکار دی یو بل شکل مې پکار دی انزرټ ته به راشئ ورته سټار مې پکار دی یا ایروکی مې پکار دی دغسې غشي ایروکی مې پکار دی دلته شیپس ته راشئ بل دې څه پکار دی یو سټیکر مې پکار دی کولی شئ دې ته بیا سټیکرو ته رنګ هم تاسې ورکړئ دلته راشئ سټیکرو رنګ هم تاسې کولی شئ څنګه کوئ انتخاب کړئ یعنې له دې ځینه تاسې کولی شئ ځان سره سټیکر یې راولئ او دې ته څنګه شیپس راولئ راځئ نوې صفحه اخلو نوې صفحه کې انزرټ ته راځو بیا پیج دلته شیپس کې تاسې ټول دغه کولی شئ واخلئ نیو ډراوینګ دې ځینه هم تاسې کولی شئ یو نوي څنګه کوئ هغه ډرا کوئ
نوی پیج اخلو انزرټ ته راځو او انزرټ نه بعد بیا مونږه سمارټ ارت ته راځو. Insert a smart art graphic to visually communicate information. Smart art graphics range from graphical list and process diagrams to more complex graphics such as Venn diagram and organization chart. دا به تاسې کلیک کوئ او تاسې دې نه وروسته لیست په شکل باندې سمارټ ارت اخلئ، د دې ترڅنګ پروسس په شکل باندې، سایکل په شکل باندې، زه ورته سایکل په شکل باندې اخلم، دا به اوکی کوئ. دلته به نومونه ورکوئ. فرض مثال زه وایم چې واټر، بیا دلته سن، بیا دلته ورکوم مون، دلته ورکوم یو بل نوم فرض مثال ورکوم ارت، یا زه ورکوم کمپیوټر. دغسې یو دغه تاسې څنګه کولی شئ کمپیوټر، دلته لیکم احمد. په دې شکل تاسې کولی شئ ځان سره سمارټ ارت جوړ کړئ. دلته بیا دغه ډیزاین یې تاسې تغییر کولی شئ. دلته راشئ ډیزاین یې تاسې کولی شئ سایکل په شکل څنګه کړئ، ترتیب او تنظیم کړئ. دلته راشئ په دې شکل هم کولی شئ د ځان سره راولئ، په دې شکل کولی شئ کلر یې تغییر او تبدیل کوئ. دلته راشئ ډیزاین یې تغییر او تبدیل کوئ. د دې ترڅنګ دلته کولی شئ تاسې دغه ډیزاینونه تغییر او تبدیل کړئ. یا په دې شکل باندې راشئ، په دې شکل باندې دغه ټول یې لرې کړل، دا بیرته تاسې شو کولی هم شئ ځان سره تیر په څیر باندې. نو راځئ بیرته بلینک پیج ته راځو، انزرټ ته راځو. دغه شیپس چې دی تاسې کولی شئ سمارټ ارت څخه په دې شکل استفاده وکړئ. که چیرې ستاسې ریلیشنشپ والا پکار یې، میټرکس والا پکار یې، نو تاسې کولی شئ ټول دغه دلته څنګه کوئ یوز کړئ. که چیرې یو جدول دغه جوړوئ، اداري لیست جوړوئ، دلته اوله کې موږ سره پرنسپل یې، پرنسپل موږ سره یې، نو پرنسپل نه بعد موږ سره هیډ ماسټر یې، هیډ ماسټر. هیډ ماسټر نه وروسته زه ورته یم ټیچر دی موږ سره، دلته بیا موږ سره ټیچر دی، او دې ترڅنګ دلته موږ سره ټیچر دی. نو دغسې کولی شئ دا ځان سره ټیچر کئ، ټیچر. دا په ترتیب تاسې داسې یو جدول جوړولی شئ او ایډیټ کولی شئ. نو زه ورته هم دا جوړوم، دلته مې دا ورته ورکړې انتخاب که دا مې انتخاب کړم. داسې یو جدول تاسې اصل کې ډېر په اسانه په MS Word کې جوړولی شئ. بلینک پیج اخلو، انزرټ ته راځو، انزرټ نه بعد دې کې چارټ دی. چارټ کرکټ کې به مو اکثر لیدلی وي، دغسې چارټونه دوی جوړېږي، لکه فرض مثال داسې یو چارټ شو یا داسې یو چارټ شو. زه ورته یم د کالم په شکل یو چارټ ماته اوکی کړه. دلته به تاسې چې کله اوکی شي، دلته تاسې کټګورۍ کې زه ورکوم چې فرض مثال دلته ورکوم، زه لیکم احمد، احمد نوم ما ورکړه، دلته لیکم علي، د علي نوم ما ورکړه، او دلته لیکم د خان نوم ما ورکړه. وګورئ دا د خان نومونه به تاسې سره دلته راشي، دا دې دلته ښکاري. یا دلته زه سبجیکټ ورکوم، سبجیکټ ورکوم میت، ریاضي شوه ما سره، انګلیسي شوه ما سره، او دې ترڅنګ دري شوه ما سره. دلته زه ورکوم احمد، دا د احمد نمرې دي، دا د علي نمرې دي، دا د خان نمرې دي، او دا د عدنان نمرې دي. د احمد نمرې چې دي هغه سل دي، د علي نمرې دې کې چې دي هغه اویا دي، د خان نمرې په دې کې شپېته دي، د عدنان نمرې موږ سره ۴۵ دي، د احمد نمرې دې کې چې موږ سره ৯ دي انګلیش کې، د شپږ ۵۰ دي، د دې ۸ د دې څنګه ۴۰، د دې نمرې موږ سره سل دي، دې بل کې هم سل نمرې دي، دې بل کې هم سل نمرې دي، او په دې بل کې هم دي، د دې سل نمرې دي. داسې یو چارټ تاسې مایکروسافټ ایکسل ورډ نه جوړولی شئ. دا کلوز کې در سره اوکې، تاسې بیرته راشئ، دا بیک شئ. دا هم چې کله بیک دغه چارټ اوس موږ سره ختم شو، هغسې یو چارټ تاسې کولی شئ په MS Word کې څنګه کوئ ترتیب کړئ او جوړ یې کړئ. نو ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ داسې یو چارټ په MS Word کې ترتیب یې کړئ او بیا ځان سره څنګه کوئ اپلوډ یې کړئ او بیا ترې استفاده وکړئ. نو راځو زه یو بلینک بل خالي ورقه اخلم، انزرټ ته راځم، انزرټ کې سکرین شاټ، زه ورته یم د دې صفحې ماته سکرین شاټ واخله. ګوره دلته تیار جوړ کړی دی، دا د سکرین شاټ یې واخیست، هغه موږ سره دلته یو دانه راغلی دی، دا دی موږ چې مخکې یادونه وکړله. میت دلته وګورئ، دا د میت نمرې دي، دغه په دې رنګ کې د انګلیسي نمرې دي، او د دې دري رنګ نمرې دي په دې رنګ کې، دا د احمد نمرې دي، دا د علي نمرې دي، دا د خان نمرې دي، دا د عدنان نمرې دي. میت کې د دوی څو دي؟ 100
سل نمرې دي. انګلیسي کې سوري تقریبا 9 نوي دي. درې کې سوري درې کې سل دي. دالي نمرې چې دي په میت کې څونه دي تقریبا داسې شپږ شپېته دي. انګلیسي کې سوري اته پنځوس دي. درې کې سوري سل نمرې دي. داسې یو چارټ تاسې کولی شئ. بیا د چارټ لپاره مختلف ډیزاینونه هم تاسې کولی شئ ورکړئ. دا وګورئ مختلف یو ډیزاین ما ورکړ د چارټ لپاره. کولی شئ دا ځان سره داسې کوئ اوږد کوئ. وګورئ یو چارټ جوړولی شئ او پورته ورته لیکلی شئ سټوډنټ مارک. سټوډنټ مارک د شاګردانو نمرې هغه هم په ګرافیک شکل باندې او د عکس په شکل باندې ګرافیک په شکل باندې. انزرټ ته راځو. بیا سکرین شاټ تاسې کولی شئ. د دې نه تاسې سکرین شاټ والئ. هر یو سکرین شاټ چې پکار وي همدا سکرین شاټ وګورئ. د ټولې ډیسکټاپ صفحې هغه سکرین شاټ څنګه کېږي ما واخیسته او بیا ترې استفاده کولی شئ. زه یې ډیلیټ کوم. انزرټ ته راځو. انزرټ نه بعد اپس فار آفیس دا آنلاین چې دی د مایکروسافټ آفیس سره وصل کېږي. آنلاین ویډیو تاسې ګورئ. دلته څنګه لینکس دي لینکس تاسې ورکوئ. زه فرض مثال دلته یو لیکنه وکړم چې ما دا لیکنه وکړله اوس غواړم لینک زه دې ته ورکړم یو څه ته لینک ورکړم نو لینکس ته به راشئ تاسې هغه نه وروسته هایپر لینک ته راشئ او هایپر لینک کې تاسې زه ورته یم د دې هر کله چې زه دغه ځای باندې کلیک کوم ما ته یو بل لینک ورکوي نیو دې کې یو زه لینک ورکوم لینکس ته به راشئ هایپر لینک ته به راشئ او بیا به ورته یم زه ورته یم چې دې باندې ما کلیک کوم ته ما ته بوک 1 خلاصوه دا به اوکې کوي او راشئ هر کله چې دلته راځئ تاسې به کنټرول بټن ونیسئ بیا به په دې باندې کلیک وکړئ کنټرول بټن به پریس نیولې یس به کوي نو تاسو سره به هغه لینک څنګه کوي هغه کلاس سره څنګه دا وګورئ درجه بندي ده د شاګردانو نو په ډېر په اسانۍ کولی شئ تاسې د یو بل فایل سره لینک ورکړئ د یو فایل لینک د بل فایل سره ورکړئ بوک مارک ته که چیرې تاسې بوک مارک ورکوئ چې دې ځای پورې ما درس لوستی دی زه ورته وایم چې 11 پیج دی لوکیشن یې چې دی لوکیشن تاسې ورته کولی شئ نیم لوکیشن ورکئ او بیا تاسې کولی شئ دا ورته څنګه کوئ انتخاب کوئ بیا راشئ لینکس ته بوک مارک ورته انتخاب کوئ بوک مارک نوم ورکئ ورته بیا ایډیټ کړئ درسره کراس ریفرنس دی د ریفرنس شکل کې چیرې تاسې کله ورکوئ په اخره کې ریفرنس تاسې پیژنئ ریفرنس کولی شئ تاسې د دې ځای نه ورکوئ اینډ نوټ دی موږ سره د ترڅنګه موږ سره فوټ نوټ دی دا فوټ نوټ او اینډ نوټ ټول د دې ځای نه تاسې کولی شئ وروسته بیا موږ د تفصیل سره غږیږو که غواړم دې ځای ته کومنټ ورکړم کومنټ تاسې کولی شئ او کومنټ ورکوئ هیډر جوړوئ د یو صفحې لپاره څنګه کولی شو هیډر جوړ کړو هیډر ته به راشئ تاسې یو هیډر واخلئ وګورئ دغه پورته صفحې لپاره هیډر رالی زه ورته یم چې میت بوک د څه شي کتاب دی ما سره میت بوک مطلب د ریاضي کتاب دی وګورئ ریاضي کتاب ما څنګه کړی جوړ کړی دی هغې ځینې هیډر ورکوئ کولی شئ فوټر ورکړئ دلته راشئ صفحه ورته وټاکئ دا ورته انتخاب کړئ دلته ورته تاسې صفحه وټاکئ فرض مثال اوله صفحه ده لیکوال چې دی فواد دی یا ترڅنګه کوم ځای دی جیم آنلاین اکیډمي ده جیم آنلاین اکیډمي ده وګورئ په دې ترتیب تاسې کولی شئ دا ورته څنګه کوئ انتخاب کوئ بیا دې کې تاسې کولی شئ تغییر و تبدیل هم راوړئ درنو زده کوونکو وګورئ دا مختلف ډوله تاسې فوټر کې هم تغییر راوړلی شئ هیډر کې هم تغییر راوړلی شئ زه ورته ما مې په کار نه دی په دې شکل باندې دا مې په کار ده انزرټ ته راځو په انزرټ کې هغه نه بعد وروسته پیج نمبر دی ټاپ پیج نمبر دی پورته برخه کې ورکوئ که باټم کې ورکوئ پیج مارجن ورکوئ کرنټ پوزیشن لپاره ورکوئ نو زه ورته یم ټاپ برخه کې ما ته پیج نمبر ورکړه نو دغه دی وګورئ ټاپ برخه کې پیج نمبر موږ سره څنګه شو راغلی پیج نمبر موږ سره راغلی یا ورته انزرټ ته راشه انزرټ ته چې کله راغلی پیج نمبر ته راشه ورته باټم برخه کې ما ته ورکړه وګورئ باټم برخه کې به تاسو ته پیج نمبر ورکړي انزرټ ته راشئ انزرټ کې هغه نه وروسته چې دی موږ سره ټکس باکس دی یو خپل یو ټکس باکس اخیستلی شئ دلته یو ټکس باکس دی وګورئ په دې شکل باندې یو باکس اخیستلی شئ او په دې کې بیا تاسې لیکل کولی شئ د خپلې خوښې لیکل کولی شئ چې هر څه تاسې زړه غواړي هماغه تاسې لیکئ بیا انویټیشن کارډ په شکل هم دغه کې تاسې څنګه کولی شئ جوړولی شئ وګورئ دا تاسې جوړولی شئ انزرټ ته راشئ ټکس باکس ته راشئ د خپلې خوښې ټول تاسې کولی شئ ټکس باکس له دې ځای نه څنګه کوئ واخلئ او جوړ یې کوئ انزرټ ته راځو بیا موږ دلته بل دغه چې د ایکسپلور کویک پارټس دي اټو ټکس دي ځینې اټو ټکس موږ سره دي
انزرټ ته تاسې راشئ، اټو ټیکس ته راځو. اټو ټیکس کې وګورئ مختلف ټیکس دي، دا مختلف اټو ټیکس دي، کولی شئ ډېر زر ترې څه شی وکړئ، استفاده وکړي. ډاکومنټ پراپرټي ده درته آتر ښیم، فرض مثال د دې لیکوال څوک دی، پلانکی دی. بیا درته وایي چې ډاکومنټ پراپرټي ده د دې کی ورډز چې منیجر یې څوک دی، منیجر یې پلانکی دی. دلته راشئ، دا ورته انتخاب کړئ، دلته بیا راشئ دې ته او ډاکومنټ پراپرټي ورته کمپنۍ ایمیل، د دې کمپنۍ ایمیل لخوا دی. نو دې ځای نه تاسې دغه پارټ اخیستل شئ. فیلډ کوم فیلډ کې دی، دا ورته تاسې د دې ځای نه څنګه کولی شئ، شو کولی شئ. دلته بل مونږ سره د اډ ډراپ کیپ. ډراپ کیپ دې ته ویل کېږي چې فرض مثال ما لیکل ډېر وکړل، دغه لومړی توری به تاسې مجلو کې اکثر لیدلی وي غټ وي، نو دا ورته انتخاب کړئ، ډراپ کیپ ورته وایي زه ورکړم. دا وګورئ دلته دا ډراپ کیپ څنګه شو، دا غټ راغلی. نو په دې شکل بعضې اخبارو او مجلو کې دغه توري څنګه ورکول کېږي، ډراپ کیپ ورکول کېږي. سیګنیچر لاین ورکوي، خپل سیګنیچر دی ورکوي. فار ایگزامپل زه ورته وایم فواد سعیدي، فار ایگزامپل منیجر زه ورته لیکم، منیجر ایمیل دی لیکم اف ډبلیو ډي، زه دغسې ما یو ایمیل مې ورته ولیکلو @gmail.com او دا ورته الاو کړم. نو ګورئ دغه ما سره چې راغلی دلته ډیجیټل سیګنیچر ویل کېږي. ډیجیټل سیګنیچر تاسې کولی شئ داسې جوړ کړئ. هغه نه وروسته ډیجیټل سیګنیچر نه وروسته ډیټ ان ټایم دی، کولی شئ تاسې ډیټ ان ټایم راوړئ. په دې شکل مختلف ډیټ ان ټایم دی کولی شئ تاسې څنګه کوئ، انتخاب کړئ. ما دا پورته آرټیکل لیکلی غواړم اوس یو ټایم راوړم دلته، یا اول سیګنیچر جوړ کړم، سیګنیچر جوړ کړئ، بیا تاسې کولی شئ ډیټ ان ټایم راوړئ. ورته دغه ډیټ ان ټایم راوړم، منډه ډسمبر 5 2022، که دا دې په کار نه وي بل یو راوړه ډسمبر 22. نو دغه ډیټ ان ټایم تاسې کولی شئ استفاده وکړئ. ابجکټ موږ سره ابجکټ تاسې کولی شئ. د بل یو پروګرام هغه تاسې په مایکروسافټ ورډ کې خلاص کړئ. زه ورته مایکروسافټ اکسل چارټ چې دی په مایکروسافټ ما سره په ورډ کې خلاص کړه. وګورئ تاسې سره هغه څنګه کېږي، خلاصېږي. یعنې دا په دې معنا چې یو بل پروګرام تاسې سره اتومیټیک ډول باندې په ورډ پروګرام کې خلاصېږي. هغه نو تاسې له کومې لارې کولی شئ، هغه یوازې نو تاسې دلته ابجکټ د لارې کولی شئ. بل اکویشن دی، تاسې کولی شئ د ریاضي معادلات ولیکئ. د ریاضي معادلات لپاره زه ورته دا صفحه نوې کوم، بیا راځم انزرټ ته، انزرټ کې اکویشن اخلم. فرض مثال دلته وګورئ فراکشن کسر دی، د کسر لپاره تاسې کولی شئ ولیکئ 1/2 باندې. سکرپټ دی موږ سره توان او جذر، توان او ضریب ته چې راوړي. جذر دی موږ سره، انټیګرالونه دي د دې ترڅنګ لیمیټ دی، مشتق دی، قوسونه دي موږ سره، ساین د تیتا دا د ترڅنګ مثلثاتي دي، اسینټ دي موږ سره، لیمیټ ان ډاګ دي، لیمیټ ان لوګاریتم دی. دغې ځای نه تاسې کولی شئ لوګاریتم واخلئ، اپریټور دی، میټرکس دی. دې ځای نه تاسې مختلف علایم دي، دغه علایم اخیستلی شئ. پروفیشنل چې دي دا تاسې کولی شئ له ځان سره څنګه کوئ واخلئ، یعنې دا ټول تاسې کولی شئ له دې ځای نه ځان سره انتخاب کړئ. ډبل کلیک به تاسې دلته وکړئ، انزرټ ته به راشئ. انزرټ نه بعد اکویشن دی، دلته ځینې معادلې موږ سره الریډي مخکې نشته دی، کولی شئ دا کې هم تاسې څنګه کوئ ایډیټینګ وکړئ. که بیا څوک انشاءالله په ده باندې به بیا تفصیلي لیکچر جوړ کړو. سمبول ته راشئ، دغې کې کولی شئ مختلف سمبولونه تاسې اخیستلی شئ. نو دا و د دې ورځې د انزرټ مینو لیکچر. انشاءالله راتلونکی لیکچر به مو په ډیزاین باندې وي. نو که چا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره یې شریک کړئ، درس وګورئ، پریکټیکل کار پرې وکړئ. خیر اوسئ،